بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خواږه قومندانان. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جلیل القدر صحابه کرامو څخه یو لوی صحابي او یو لوی سپهسالار د اهواز د سیمې لوی سپهسالار حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه دی. د ایران د اهواز ولایت یوه سخته او غرنۍ سیمه ده. دا سیمه د ایران او بصرې د پولې ترمنځ موقعیت لري. د خلفاو راشدینو په دور کې دلته یو جنګیالی او زړور قوم اوسېده. د بصرې ښار نوی جوړ شوی و چې د اسلامي لښکر لپاره یې د یو مرکز حیثیت درلوده. له دفاعي لحاظه دا ډیره مهمه سیمه وه. مسلمانانو ته له ایراني پوځ څخه د ژغورلو لپاره یوه لار پاتې وه، هغه دا چې د اهواز سیمه د مسلمانانو تر قبضې لاندې راشي. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یوه شپه د مدینې منورې په یوه کوڅه کې تیرېده او د همدې پلان لپاره یې د حل لار لټوله چې د همدې کار د سرته رسولو لپاره جنګي محاذ ته یو داسې سپهسالار وټاکي چې هغه زړور، جنګیالی او جنګي ماهر وي. تر دې چې له ژور فکر وروسته یې د فکر رایه په حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه راوڅرخېده، نو ځای پر ځای ودرېد او له ځان سره ویل واه، همدا زما موخه وه، دا هغه قومندان دی چې زه یې په لټه ګرځېدم. کله چې سهار شو نو د خلافت دربار ته یې راوغوښته او ورته ویې فرمیل سلمه، زه غواړم چې تاسې د اهواز په سیمه کې د جنګي لښکر سپهسالار وټاکم. زه تمه لرم چې تاسې به په سمه توګه د خپل دندې حق ادا کوئ. سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه د یو منونکي غلام په څیر د درناوي لپاره سر ښکته که او په میړانه یې دې کار ته غاړه کیښوده. له دې وروسته ورته امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لازمې لارښوونې وکړې او د دې جنګ له اصلي موخې څخه یې په پوره ډول خبر که او بیا یې له دې وروسته ورته یو څو اغېزناکه نصیحتونه وکړل چې په جنګي محاذ کې ورته په کار راشي. حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نصیحتونه او لارښوونې واورېدې او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره دا ژمنه وکړه که د الله رضا وي ستا د حکم او لارښوونو پر اساس به خپله راسپارل شوې دنده سرته رسوم. او له خپل لښکر سره د اهواز سیمې په لور وخوځېد. عمر فاروق سلمه رضی الله تعالی عنه او د هغه لښکر ته د سرلوړي دعا وکړه او په نیکو هیلو سره یې دوی ته الوداع ووایه. اسلامي لښکر له ډکو جذبو او ولولو د خپل مزل په لور وخوځېدل چې په لاره کې له ډول ډول شکنجو او غرونو او درو سره مخامخ شول، خو دوی به دا هر څه په ورین تندي له سترګو تیرول او د خپلې موخې په لور یې لاره لنډوله. د مجاهدینو په ژبه د قرآن آیتونه جاري ول او د دې لوی نعمت څخه به یې په مینه او خلوص بېسارې خوندونه اخیستل. د دوی په پاکو زړونو کې د قرآن رڼا، د سنتو ډیوه او د اسلام څراغونه بلیدل. دوی کله له داسې پیښو او ترخو حالاتو څخه ویرېدل. د دوی په زړونو کې یوازې د الله ویره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع خوندي وه. له څو ورځو مزلونو وروسته میړني مجاهدین خپلې موخې ته ورسېدل. د اسلامي لښکر قومندان سلمه بن قیس د امیر المؤمنین عمر فاروق له لارښوونو سره سم د ایران د لویدیځې سیمې اهواز ته د اسلام د قبلولو بلنه ورکړه، خو دوی په قطعي صورت له اسلام څخه انکار وکړ.
نو په همدې اساس له اسلامي پوځ سره پرته له جنګه بله کومه لار پاتې نه شوه. مجاهدینو د الله اکبر نارې پورته کړې او د جنګ ډګر ته یې ور ودانګل. د سترګو په رپ کې میدان ګرم شه، تورې وشرنګېدې، له سرونو یې لمبې پورته شوې. دواړو لورو ته مقابله پیل وه. اسلامي مجاهدینو په جذبه او میړانه خپل طاقت ازمایلو او د شهادت د جام څکلو لپاره یې له یو بل څخه وړاندې کېدل. الله رب العزت د دوی قرباني همداسې پرې نه ښودله او ډېر ژر یې بری ور په برخه که چې د اهواز سیمه په پوره ډول د مسلمانانو تر قبضې لاندې راغله. کله چې جګړه ختمه شوه د غنیمت مالونه راټول شول. د لښکر سپه سالار د غنیمت د مالونو په ویشلو بوخت و چې د ده نظر په یو قیمتي هار پرېوت. سمدلاسه یې په زړه کې راتېره شوه چې نوموړی هار امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته په ډالۍ کې یوسي. نو ټولو مجاهدینو ته یې مخ که او ورته ویې فرمیل ای خلکو که زه دا هار ستاسو په منځ کې وویشم نو تاسې ته به هیڅ ګټه ونه رسوي او یوه دانه به په خپله ځلا او ښکلا هم له لاسه ورکړي او د هار قیمت به بې ارزښته کړي. او که تاسې ماته په خوشحالي اجازه راکړئ نو زه به دا هار د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې د ډالۍ په توګه وړاندې کړم. ټولو خیر غوښتونکو صحابه و کرامو په یوه خوله ځواب ورکه زموږ ټولو خوښه ده. هرومرو یې امیر المؤمنین عمر فاروق ته ورکړه. سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه هار په یو قیمتي ډبۍ کې بند که او بیا یو نږدې خپلوان راوغوښت او لارښوونه یې ورته وکړه چې دا هار به امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته رسوي او له دې وروسته به ورته د فتح زیری هم ورکړي. د حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه نږدې خپلوان فرمایي کله چې زه د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر شوم نو د ډوډۍ وخت و. ډېر حاضرین په ډوډۍ خوړلو لګیا ول. امیر المؤمنین عمر فاروق یوې امسا ته تکیه وهلې وه او خپل ځانګړي نوکر ته به یې امر کوه چې دا ډوډۍ د هغه پلانکي سړي مخې ته کیږده. په هغه لوښي کې ښوروا کمه ده، ښوروا ورته واچوه. د هغه پلانکي سړي په مخ کې ډوډۍ کمه ده، نوره ډوډۍ ورکړه او داسې نور. کله چې زه له هغه سره مخ شوم نو عمر رضی الله تعالی عنه راته وفرمیل کښېنه. زه د هغه تر څنګ کښېناستم. له دې وروسته یې زما مخې ته ډوډۍ کېښوده. ما هم په ډوډۍ کې ګډون وکړه. کله چې خلک له ډوډۍ اوزګار شول نو عمر رضی الله تعالی عنه خپل نوکر ته وویل دسترخوان راټول که. بیا له دې وروسته عمر خپل کور ته ننوت. ما هم دننه د ورتللو اجازه واخیسته. د شفقت او مهرباني له مخې راته اجازه راکړل شوه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دننه په یو توشک کېناست او یو بالښت ته چې د کجورو له پوستکو څخه ډک شوی و تکیه شو. یو بالښت یې ما ته رانږدې که. ما هم تکیه ووهله. د عمر د ناستې له ځای څخه شاته پرده وهل شوې وه نو پرده یې په احتیاط سره راپورته کړه او بیا یې خپلې مېرمنې ته آواز وکړه چې ای ام کلثوم ما ته ډوډۍ راوړه. د سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه نږدې خپلوان وایي چې زما په زړه کې راتېره شوه چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ځان لپاره ځانګړې ډوډۍ تیاره کړې ده. په دې وخت کې میرمن ورته یوه ډوډۍ چې د پاسه پرې مالګه ایښودل شوې وه حاضره کړه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ترې له پردې شا څخه ډوډۍ راواخیسته. بیا یې ما ته ست وکړه او راته ویې فرمیل راځه ډوډۍ وخوره. ما د هغه د رضا لپاره 2 مړۍ او 3 مړۍ هم د هغه سره ډوډۍ وخوړله. او د سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه خپلوان وایي چې د هغه د خوراک طریقه دومره ښایسته وه چې ما هیڅکله داسې څوک نه و لیدلي چې د ده په څېر ډوډۍ وخوري. بیا یې له مېرمنې څخه اوبه وغوښتلې. مېرمنې له پردې شاته اوبه راوړې نو ما هم اوبه وڅکلې او امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه هم اوبه وڅکلې. نو چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ډوډۍ له خوراک څخه فارغ شه نو ما ورته وړاندیز وکړه ای امیر المؤمنینه ما د سلمه له لورې تا ته یو لیک راوړی دی. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راڅخه وپوښتل له کومه ځایه راغلی. ما ورته وړاندیز وکړه د اهواز له سیمې سلمه بن قیس رالیږلی یم. امیر المؤمنین راته په خوږه ژبه وفرمیل زه د سلمه بن قیس استازي ته هرکلی وایم. بیا یې د اهواز د جنګ
په اړه راڅخه پوښتنه وکړه. ما ورته وړاندیز وکړ امیر المؤمنینه زه تا ته د اهواز د فتحې زیری درکوم او بیا مې ورته د فتحې او بري ټول جزئیات ور وړاندې کړل. د سلمه بن قیس استازی فرمایي چې بیا عمر رانه وپوښتل آیا تاسې د بصرې په لار تللي وئ؟ ما ځواب ورکړ هو. عمر بیا راڅخه وپوښتل د مسلمانانو څه حال و؟ ما ځواب ورکړ چې الحمدلله په خیر او خیرت سره ول. عمر بیا راڅخه وپوښتل په بازار کې د توکو نرخونه څنګه ول؟ ما ورته وړاندیز وکړ د اړتیا هر څیز په اسانه بیه و. له دې وروسته د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په ډبۍ سترګې ورختې شوې. نو ویې پوښتل دا ستا په لاس کې څه شی دی؟ ما ځواب ورکړ دا یو قیمتي هار دی چې زموږ لوی سپه سالار تاسې ته ډالۍ کړی دی. دا هار هغه ته په غنیمت کې لاسته ورغلی و. له دې وروسته مې د هار ډبۍ امیر المؤمنین عمر فاروق ته ورکړه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډبۍ خلاصه کړه. نو یو قیمتي هار یې ولید چې شنې ځلیدونکې مرۍ یې درلودلې. کله چې پرې سترګې ورختې شوې نو له غصې څخه تاو راتاو شو او هار یې له ډېرې غصې په ځمکه وغورځاوه چې ټولې دانې خورې ورې شوې. بیا له دې وروسته امیر المؤمنین عمر فاروق ما ته امر وکړه چې دانې راټولې کړه او بیا یې خپل خادم یرقا ته حکم وکړه کله چې دوی ټولې دانې راټولې کړې نو په زور سره یې ملا کې په درو باندې ووهه. ما چې کله دانې راټولې کړې نو د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خادم را باندې د درو ګزارونه پیل کړل. بیا له هغې وروسته راته امیر المؤمنین عمر فاروق وفرمیل کم بخته ودرېږه. زه د عمر په حکم سره ودرېدم چې سم د لاسه مې په بدن باندې لرزه راغله. بیا راته عمر حکم وکړه چې همدا اوس سم د لاسه اهواز ته روان شه او د هار ټولې دانې په لښکر وویشه. ما ورته وړاندیز وکړه ای امیر المؤمنین سمه ده همدا اوس به زه لاړ شم. بیا یې زما لور ته په غوسه را وکتل او راته ویې فرمیل په الله قسم که تاسې دا هار په لښکر ونه ویشلو نو زه به ستا او ستا د سپه سالار سلمه بن قیس هډوکې او پښتۍ ماتې کړم. د سلمه بن قیس استازی فرمایي چې زه سمدلاسه په خپلې سورلۍ راسپور شوم او په سختو او خطرناکو لارو د سلمه خوا ته ورسېدم او هغه مې له ټول حاله خبر که او ورته مې وویل ای زموږ مشره که تاسې زما خیر او سلامتي غواړئ نو همدا اوس د هار دانې په ټول لښکر وویشه. هغه راڅخه وپوښتل ولې څه وشول دومره ولې ویرېدلی ښکارې؟ نو ما ورته ټوله پیښه بیان کړه. له دې وروسته سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه سمدلاسه د هار دانې په مجاهدینو باندې وویشلې. نو د حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه ژوند د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ژوند د نن ورځ حکامو او د نن ورځ مشرانو لپاره عبرت او درس دی چې آیا دوی د خپل ژوند په غلا په غصب او په فساد کې تیر کړی یا په عدالت کې. د هغو شهیدانو کونډې او یتیمان نن ورځ زموږ په ټولنه کې شتون لري چې هغوی د بیګا او سهار لپاره څه نه لري چې ویې خوري. لکن داسې غله هم شته داسې مفسدین هم شته چې د هغوی ځان لپاره په لسګونو ودانۍ او په لسګونو مارکیټونه جوړ کړي. د هغه شهیدانو په وینو باندې دوی تجارت او سوداګري شروع کړې ده. الله ته به ورځي او الله به یې د خپل په حضور کې دروي. الله به ترې پوښتنه کوي. قدرمنو اوریدونکو نور به مو اورو خو هغه د یوې دمې نه وروسته. احسن الخالقین تو هستی رب العالمین تی مالک لیوم الدین الله 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 انت احسن الخالقین تو هستی رب العالمین تی مالک لیوم الدین الله 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 قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د لویو مجاهدینو او د لویو سپه سالارو څخه یو حضرت سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه و. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفات شه نو د سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه عمر 9 کاله و.
د دوی نیکه د قریشو مشر و چې خلکو به ورته د تاج څښتن وایه. د دې له امله کله به چې د ده پګړۍ په سر وه نو هیچ چا به د درناوي لپاره پګړۍ نه په سروله. د سعید پلار د جاهلیت په زمانه کې مشهور اسغلونکی و. د بدر د غذا په موقع حضرت علي کرم الله وجهه د پلار وواژه. یوه ورځ عمر رضی الله تعالی عنه سعید بن عاص ته وفرمیل تاسې کله کله ما ته په داسې تریخ نظر راګورئ ته به وایئ چې پلار مې دې وژلی وي. په باور سره هغه ما نه دی وژلی او که ما وژلی وی نو له تا څخه به مې هیڅکله بښنه نه وی غوښتې ځکه چې هغه یو مشرک او کافر و. سعید بن عاص په ډیره حوصله او ډاډ سره ځواب ورکړه ای امیر المؤمنینه که تا زما پلار وژلی هم وی نو تاسې حق په جانب وی ځکه چې زما پلار باطل پالونکی او د اسلام دښمن و. د اسلام سپیڅلی او مبارک دین د سعید بن عاص له زړه څخه هر ډول کینه سیمه ییز عداوتونه او دښمني ورانې کړې وې. هغه به فرمایل زه خو د اسلام یو زوی یم زه په خپل اسلام فخر او ویاړ کوم. د ده د مور نوم ام کلثوم و چې د عبدالله بن قیس بن عمر لور وه. په کوچنیوالي کې د اسلام ځلیدونکي وړانګو د ده په زړه رڼا راخوره کړه او بیا یې ټول ژوند او ذهن د اسلامي اقتدار تر سوري لاندې تیر شو. حضرت سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې د هغې ادارې یو رکن و چې قرآن مجید یې ټول په یو جلد کې خپور که. هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څیر په ښکلي او زړه راښکونکي آواز د قرآن پاک تلاوت کوه او کله به چې له چا سره خبرې اترې کولې نو ډیره فصیحه او واضحه ژبه یې ورسره کاروله. څه موده وروسته عثمان د خپل خلافت په دوره کې سعید بن عاص د کوفې والي وټاکه. په مشاهیر الاسلام فی الحرب کې لیکل شوي دي چې سعید بن عاص ته وویل شول چې د حضرت علي کرم الله وجهه لښکر سره مقابله وکړي نو هغه سمدلاسه انکار وکړه او ویې فرمیل زه نه غواړم چې له مسلمانانو سره مقابله وکړم. د همدې له امله له پوځ څخه ګوښه شه او په کور کې د ګوښهتوب ژوند پیل که. د امیر معاویه په دور کې عمر بن عاص د مدینې منورې والي وټاکل شه. دا د مروان بن حکم وراره و له رنګه غنم رنګه و. کنیت ابو عثمان و. د ډیر عقل پوهې او زیرکتیا خاوند و. په هره ستونزه کې به یې له صبر او زغم څخه کار اخیسته. ایمان، جهاد، شجاعت، زړورتیا، فصاحت، بلاغت، سخا، پرهیزګاري د ده مشهور خویونه او اوصاف و. عربان د وینې په غچ اخیستلو کې په ټوله نړۍ کې مشهور و. د یو قتل پر سر به په کلونو د دوی ترمنځ جګړه وه چې په سوونو خلک به پکې ووژل شول. خو اسلام د سعید بن عاص له زړه څخه ټولې کینې او بدبیني ویستلې وې. د همدې له امله عمر ته دا الفاظ ویل که زما پلار تاسې وژلی وي نو ته په حقه وي او زما پلار په باطله. دا څومره حیرانوونکی انقلاب دی چې د همدې اسلام په ذریعه حضرت سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه ته ور په برخه شه. سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه دومره سخي شخصیت و چې د جمعې په ورځ به یې ډېر صحابه کرام کور ته رابلل او د دوی میلمستیا به یې کوله او بیا به یې ټولو ته قیمتي ډالۍ ورکولې. د ده د حکومت په دور کې یو عالم و چې ډېر تنګلاسی او مفلس و. د عالم میرمنې خپل څښتن ته مشوره ورکړه چې زموږ والي ډېر سخي او عادل سړی دی. تاسې د هغه په خدمت کې حاضر شئ او له خپل حاله یې خبر کړئ. که د الله رضا وي ناهیلې به دې نه راستونوي. خو د هغه دور عالمانو ډیر صبر او حوصله او استقامت درلود. د هغه ضمیر نه غوښتل چې یو چاته د سوال لپاره لاس وغځوي. هغوی به ولږې او مرګ ته په سوال کولو ترجیح ورکوله. نو خپلې میرمنې ته یې وویل ما مه رسوا کوه، زما زړه نه مني چې د یو چا په وړاندې لاس وغځوم. میرمنې ورته ویل ای زما د سر تاجه والي خو د همدې لپاره وي چې د خپل رعیت اړتیاوې پوره کړي. زه ورشه په دې کار مه شرمېږه. لنډه دا چې د میرمنې په ټینګار عالم د سعید بن عاص په خدمت کې حاضر شو. هغه په یو مجلس کې ناست و. کله چې مجلس ختم شه نو ټول خلک پاڅېدل. عالم په خپل ځای چوپ ناست و او خوله یې خاموشه کړې وه. د شرم له امله یې خوله کې لاړې وچې شوې وې خو د سوال کولو جرأت یې نشو کولی.
سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه د عالم لور ته په حیرانتیا وکتل چې نوموړی څه غوښتنه لري، خو عالم په هماغه څیر له شرمه چوپ ناست و. نو والي ټولو خادمانو او حاضرو خلکو ته امر وکړه چې بیرون ووځئ. کله چې د ده په حکم ټول حاضرین د باندې ووتل، نو عالم ته یې په احترام او درناوي وویل اوس خو له ما او تا پرته هیڅوک نشته، مهرباني وکړئ امر وکړئ تاسو څه ویل غواړئ. عالم غوښتل چې د خبرې لپاره خوله را جوړه کړي، خو بیرته یې سترګې د ځمکې لور ته ښکته کړې. سعید پاڅېده او ډیوه یې مړه کړه چې په کوټه کې تیاره راخوره شوه. نو بیا یې ورته وفرمیل اوس ووایه څه غوښتنه لرې، که کومه اړتیا لرې نو پرته له شرمه یې راته په ډاګه کړه. اوس خو زما او ستا مخ هم نه لیدل کیږي، نو بیا ولې چوپ یاست؟ عالم په ډیر مشکل سره خبرې پیل کړې او زیاته یې کړه. محترمه، زموږ شپه او ورځ په ولږه تېرېږي. خپل حیا چوپ ساتلی وم چې تا ته یې په ډاګه کړم او خپله بېکسي درته وښایم. سعید بن عاص چې د هغه خبرې واورېدې نو ورته ویې فرمیل سهار وختي د خزانې له فلانکي افسر سره وګورئ، ستا کار به هرومرو پوره کړي. کله چې سهار شو نو عالم له افسر سره مخ شو او ورته ویې ویل والي صاحب ما ته حکم کړی دی چې د خزانې له افسر سره وګورم. د خزانې افسر په درناوي سره ورته ویل محترمه، ستاسو په هکله ما ته والي صاحب ویلي دي داسې وکړه چې یو سړی را پیدا کړه چې نوموړي څیزونه ستا کور ته ورسوي. عالم سړي ورته ویل له ما سره خو داسې سړی نشته چې دا کار را سره په مخ بوځي او مرسته را سره وکړي. له دې وروسته عالم کور ته ناهیلی او خفه راستون شه او خپلې مېرمن ته یې په غصه وویل ای ناپوهې، والي به هرومرو ما ته اوړه یا بل دروند شی راکوه، که نغدې پیسې راکولی نو بیا یې راڅخه د بل سړي غوښتنه نه کوله. مېرمن یې ورته ویل ای زما د سر سوري ته مه ورخطا کېږه، هغه چې تا ته هر شی درکړي نو دا د تقدیر پرېکړه وګڼه. الله به مو یوه ورځ حالات جوړ کړي، موږ وږي یو، اوړه هم زموږ لپاره لوی غنیمت دی. خو سختن یې له دوباره تګ څخه انکار وکړه. لا ساعت نه و تیر شوی چې د خزانې وکیل یې د کور دروازه وټکوله او ویې ویل ما د والي په وړاندې ستاسو ستونزه وړاندې کړه او ورته مې وویل چې له نوموړي عالم سره څوک مرسته کوونکی نه و چې څیزونه ورسره تر کوره یوسي. نو هغه ما ته حکم وکړه چې له ځان سره 3 غلامان بوزه او له دې سره 10,000 اشرفۍ هم ورته یوسه او ورته ووایه چې د والي دا ډالۍ قبوله کړه او بیا ورته 3 وړه غلامان هم پرېږده چې د دوی په خلاصه سینه خدمت وکړي. عالم چې د والي دا ښه سلوک ولیدل نو په سترګو کې اوښکې راغلې او د الله رب العزت شکر او عنایت یې پر ځای که. د دې عالم ژوند او د دې والي ژوند د نن ورځ علماو او د نن ورځ والیانو لپاره لوی عبرت دی. ولې د غلامي سرونه د کفارو او د مفسدینو دفترونو شاته ښکته کوئ؟ الله به تاسو ته روزي درکوي. که د شرمه او د حیا نه چا نه سوال نشئ کولی، ځان الله ته حواله کړئ، الله به ستاسې روزي درکوي. د داسې ژوند نه چې د درباریتوب ژوند تیر کړئ، د حکامو او د مفسدینو دروازو شاته ودرېږئ او د هغو بدو کړنو ته جواز ورکړئ، 100 واره والله مرګ بهتره دی. او داسې والیان هم نشته دی، داسې حکام هم نشته دی چې هغوس که د علماو قدر وي او د ستاسو اړتیاوې پوره کړي، بلکې ستاسو لا نوره هم بېعزتي به کوي. یوه بله پیښه ده چې له سعید بن عاص څخه یو بانډچي سوال وکړه چې زما سره مالی مرسته وکړه. سعید بن عاص خادم ته د 500 روپیو حکم وکړه. نو خادم ورڅخه وپوښتل 500 درهم ورکړم یا دینار؟ سعید بن عاص ورته وفرمیل زما په فکر کې خو درهم و، البته که ستاسې په زړه کې د دینار فکر راګرځېدلی وي نو دینار ورکړه. کلیوال او بانډچي 500 دینار په لاس کې ونیول او همالته په ژړا پیل وکړه. سعید بن عاص چې هغه په ژړا ولید نو په حیرانتیا یې ترې وپوښتل وروره ولې جاړې؟ آیا ستا د خوښي له مخې ستا غوښتنه پوره نه شوه؟ هغه کلیوال او بانډچي ځواب ورکه زه په دې خبره ژاړم چې ځمکه ستا په څېر د برکت څښتن او سخي انسان ولې په خپله غېږه کې رانیسي او ولې خاوره ستا غوښه خوري؟ یعنې ستا په څېر انسانان ولې مړه کیږي او خاورې کیږي؟ ما ته خو تاسې د انسان په جامه کې د لوړې مرتبې پرښته څرګندېږئ. دا د هغوی ژوند و.
نن ورځ راشئ د خپل ژوند هم وګورئ د خپل حالات هم وګورئ او د خپل ژوند د هغو د ژوند سره لږ پرتله کړئ چې موږ په څه روان یو او هغوی په څه رضی الله عنهم اجمعین. نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. يا معبود المسلمين تحسك رب العالمين يا مالك اليوم الدين الله أنت أحسن الخالقين تحسك رب العالمين يا مالك اليوم الدين الله تقلب الليل والنهار وأنت تنطر الأمطار أنت رحيم أنت قهار تقلب الليل والنهار وأنت تنطر الأمطار أنت رحيم أنت قهار أنت أرحم الراحمين يا مالك اليوم الدين تحسك رب العالمين مالك اليوم الدين الله أنت أحسن الخالقين تحسك رب العالمين يا مالك اليوم الدين الله تسليمي فرشتي قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د لویو مجاهدینو او د لویو سپه سالارو څخه یو حضرت سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه و. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفات شه نو د سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه عمر 9 کاله و. د دوی نیکه د قریشو مشر و چې خلکو به ورته د تاج څښتن ویه. د دې له امله کله به چې د ده پګړۍ په سر وه نو هیچا به د درناوي لپاره پګړۍ نه په سروله. د سعید پلار د جاهلیت په زمانه کې مشهور اسغلونکی و. د بدر د غذا په موقع حضرت علي کرم الله وجهه د ده پلار وواژه. یوه ورځ عمر رضی الله تعالی عنه سعید بن عاص ته وفرمیل تاسې کله کله ما ته په داسې تریخ نظر راګورئ ته به وایئ چې پلار مې دې وژلی وي. په باور سره هغه ما نه دی وژلی او که ما وژلی وی نو له تا څخه به مې هیڅکله بښنه نه وی غوښتې ځکه چې هغه یو مشرک او کافر و. سعید بن عاص په ډیره حوصله او ډاډ سره ځواب ورکړه ای امیر المؤمنینه که تا زما پلار وژلی هم وی نو تاسې حق په جانب وی ځکه چې زما پلار باطل پالونکی او د اسلام دښمن و. د اسلام سپیڅلی او مبارک دین د سعید بن عاص له زړه څخه هر ډول کینه، سیمه ییز عداوتونه او دښمني ورانې کړې وې. هغه به فرمایل زه خو د اسلام یو زوی یم، زه په خپل اسلام فخر او ویاړ کوم. د ده د مور نوم ام کلثوم و چې د عبدالله بن قیس بن عمر لور وه. په کوچنیوالي کې د اسلام ځلیدونکي وړانګو د ده په زړه رڼا راخوره کړه او بیا یې ټول ژوند او ذهن د اسلامي اقتدار تر سوري لاندې تیر شو. حضرت سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې د هغې ادارې یو رکن و چې قرآن مجید یې ټول په یو جلد کې خپور که. هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څیر په ښکلي او زړه راښکونکي آواز د قرآن پاک تلاوت کوه او کله به چې له چا سره خبرې اترې کولې نو ډیره فصیحه او واضحه ژبه یې ورسره کاروله. څه موده وروسته عثمان د خپل خلافت په دوره کې سعید بن عاص د کوفې والي وټاکه. په مشاهیر الاسلام فی الحرب کې لیکل شوي دي چې سعید بن عاص ته وویل شول چې د حضرت علي کرم الله وجهه لښکر سره مقابله وکړي نو هغه سم د لاسه انکار وکړه او ویې فرمیل زه نه غواړم چې له مسلمانانو سره مقابله وکړم. د همدې له امله له پوځ څخه ګوښه شه او په کور کې د ګوښهتوب ژوند پیل که. د امیر معاویه په دور کې عمر بن عاص د مدینې منورې والي وټاکل شه. دا د مروان بن حکم وراره و، له رنګه غنم رنګه و، کنیت ابو عثمان و، د ډیر عقل، پوهې او زیرکتیا خاوند. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوږ پیغمبر خواږه قومندانان. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جلیل القدر صحابه کرامو څخه یو لوی صحابي او یو لوی سپهسالار د اهواز د سیمې لوی سپهسالار حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه دی. د ایران د اهواز ولایت یوه سخته او غرنۍ سیمه ده. دا سیمه د ایران او بصرې د پولې ترمنځ موقعیت لري. د خلفاو راشدینو په دور کې دلته یو جنګیالی او زړور قوم اوسېده. د بصرې ښار نوی جوړ شوی و چې د اسلامي لښکر لپاره یې د یو مرکز حیثیت درلوده. له دفاعي لحاظه دا ډیره مهمه سیمه وه. مسلمانانو ته له ایرانی پوځ څخه د ژغورلو لپاره یوه لار پاتې وه، هغه دا چې د اهواز سیمه د مسلمانانو تر قبضې لاندې راشي. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یوه شپه د مدینې منورې په یوه کوڅه کې تیرېده او د همدې پلان لپاره د حل لار لټوله چې د همدې کار د سرته رسولو لپاره جنګي محاذ ته یو داسې سپهسالار وټاکي چې هغه زړور، جنګیالی او جنګي ماهر وي. تر دې چې له ژور فکر وروسته یې د فکر رایه په حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه راوڅرخېده، نو ځای پر ځای ودرېد او له ځان سره ویل واه، همدا زما موخه وه، دا هغه قومندان دی چې زه یې په لټه ګرځېدم. کله چې سهار شو نو د خلافت دربار ته یې راوغوښته او ورته ویې فرمایل سلمه، زه غواړم چې تاسې د اهواز په سیمه کې د جنګي لښکر سپهسالار وټاکم. زه تمه لرم چې تاسې به په سمه توګه د خپل دندې حق ادا کوئ. سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه د یو منونکي غلام په څیر د درناوي لپاره سر ښکته که او په مېړانه یې دې کار ته غاړه کیښوده. له دې وروسته ورته امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لازمې لارښوونې وکړې او د دې جنګ له اصلي موخې څخه یې په پوره ډول خبر که او بیا یې له دې وروسته ورته یو څو اغېزناکه نصیحتونه وکړل چې په جنګي محاذ کې ورته په کار راشي. حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نصیحتونه او لارښوونې واورېدې او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره دا ژمنه وکړه که د الله رضا وي ستا د حکم او لارښوونو پر اساس به خپله راسپارل شوې دنده سرته رسوم. او له خپل لښکر سره د اهواز سیمې په لور وخوځېد. بازار کې د توکو نرخونه څنګه ول، ما ورته وړاندیز وکړه د اړتیا هر څیز په اسانه بیه و. له دې وروسته د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په ډبۍ سترګې ورختې شوې. نو ویې پوښتل دا ستا په لاس کې څه شی دی؟ ما ځواب ورکه دا یو قیمتي هار دی چې زموږ لوی سپهسالار تاسې ته ډالۍ کړی دی. دا هار هغه ته په غنیمت کې لاسته ورغلی و. له دې وروسته مې د هار ډبۍ امیر المؤمنین عمر فاروق ته ورکړه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډبۍ خلاصه کړه نو یو قیمتي هار یې ولید چې شنې ځلیدونکې مرۍ یې درلودلې. کله چې پرې سترګې ورختې شوې نو له غصې څخه تاو راتاو شو او هار یې له ډېرې غصې په ځمکه وغورځاوه چې ټولې دانې خورې ورې شوې. بیا له دې وروسته امیر المؤمنین عمر فاروق ما ته امر وکړه چې دانې راټولې کړه او بیا یې خپل خادم یرقا ته حکم وکړه کله چې دوی ټولې دانې راټولې کړې نو په زور سره یې ملا کې په درو باندې ووهه. ما چې کله دانې راټولې کړې نو د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خادم را باندې د درو ګزارونه پیل کړل. بیا له هغې وروسته راته امیر المؤمنین عمر فاروق وفرمیل کم بخته ودرېږه. زه د عمر په حکم سره ودرېدم چې سمدلاسه مې په بدن باندې لرزه راغله. بیا راته عمر حکم وکړه چې همدا اوس سمدلاسه اهواز ته روان شه او د هار ټولې دانې په لښکر وویشه. ما ورته وړاندیز وکړه ای امیر المؤمنین سمه ده، همدا اوس به زه لاړ شم. بیا یې زما لور ته په غوسه را وکتل او راته ویې فرمیل په الله قسم که تاسې دا هار په لښکر ونه ویشلو نو زه به ستا او ستا د سپهسالار سلمه بن قیس هډوکې او پښتۍ ماتې کړم.
د سلمه بن قیس استازی فرمایي چې زه سمدلاسه په خپلې سورلۍ راسپور شوم او په سختو او خطرناکو لارو د سلمه خوا ته ورسېدم او هغه مې له ټول حاله خبر که او ورته مې وویل ای زموږ مشره که تاسې زما خیر او سلامتي غواړئ نو همدا اوس د هار دانې په ټول لښکر وویشه. هغه راڅخه وپوښتل ولې څه وشول، دومره ولې ویرېدلی ښکارې؟ نو ما ورته ټوله پیښه بیان کړه. له دې وروسته سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه سمدلاسه د هار دانې په مجاهدینو باندې وویشلې. نو د حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه ژوند، د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ژوند د نن ورځ حکامو او د نن ورځ مشرانو لپاره عبرت او درس دی چې آیا دوی د خپل ژوند په غلا، په غصب او په فساد کې تیر کړی یا په عدالت کې. د هغو شهیدانو کونډې او یتیمان نن ورځ زموږ په ټولنه کې شتون لري چې هغوی د بیګا او سهار لپاره څه نه لري چې ویې خوري، لکن داسې غله هم شته، داسې مفسدین هم شته چې د هغوی ځان لپاره په لسګونو ودانۍ او په لسګونو مارکیټونه جوړ کړي. د هغه شهیدانو په وینو باندې دوی تجارت او سوداګري شروع کړې ده. الله ته به ورځي او الله به یې د خپل په حضور کې دروي، الله به ترې پوښتنه کوي. قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو هغه د یوې دمې نه وروسته. په خدمت کې حاضر شوم نو د ډوډۍ وخت و. ډیر حاضرین په ډوډۍ خوړلو لګیا ول. امیر المؤمنین عمر فاروق یوې امسا ته تکیه وهلې وه او خپل ځانګړي نوکر ته به یې امر کوه چې دا ډوډۍ د هغه پلانکي سړي مخې ته کیږده، په هغه لوښي کې خوروا کمه ده، خوروا ورته واچوه، د هغه پلانکي سړي په مخ کې ډوډۍ کمه ده، نوره ډوډۍ ورکړه او داسې نور. کله چې زه له هغه سره مخ شوم نو عمر رضی الله تعالی عنه راته وفرمیل کښېنه. زه د هغه تر څنګ کښېناستم. له دې وروسته یې زما مخې ته ډوډۍ کېښوده. ما هم په ډوډۍ کې ګډون وکړه. کله چې خلک له ډوډۍ اوزګار شول نو عمر رضی الله تعالی عنه خپل نوکر ته وویل دسترخوان راټول که. بیا له دې وروسته عمر خپل کور ته ننوت. ما هم دننه د ورتللو اجازه واخیسته. د شفقت او مهرباني له مخې راته اجازه راکړل شوه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دننه په یو توشک کېناست او یو بالښت ته چې د کجورو له پوستکو څخه ډک شوی و تکیه شو. یو بالښ یې ما ته رانږدې که. ما هم تکیه ووهله. د عمر د ناستې له ځای څخه شاته پرده وهل شوې وه نو پرده یې په احتیاط سره راپورته کړه او بیا یې خپلې مېرمنې ته آواز وکړه چې ای ام کلثوم ما ته ډوډۍ راوړه. د سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه نږدې خپلوان وایي چې زما په زړه کې راتېره شوه چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ځان لپاره ځانګړې ډوډۍ تیاره کړې ده. په دې وخت کې میرمن ورته یوه ډوډۍ چې د پاسه پرې مالګه ایښودل شوې وه حاضره کړه. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ترې له پردې شا څخه ډوډۍ راواخیسته. بیا یې ما ته ست وکړه او راته ویې فرمیل راځه ډوډۍ وخوره. ما د هغه د رضا لپاره 2 مړۍ او 3 مړۍ هم د هغه سره ډوډۍ وخوړله. او د سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه خپلوان وایي چې د هغه د خوراک طریقه دومره ښایسته وه چې ما هیڅکله داسې څوک نه و لیدلي چې د ده په څېر ډوډۍ وخوري. بیا یې له مېرمنې څخه اوبه وغوښتلې. مېرمنې له پردې شاته اوبه راوړې نو ما هم اوبه وڅکلې او امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه هم اوبه وڅکلې. نو چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ډوډۍ له خوراک څخه فارغ شه نو ما ورته وړاندیز وکړه ای امیر المؤمنینه ما د سلمه له لورې تا ته یو لیک راوړی دی. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راڅخه وپوښتل له کومه ځایه راغلی؟ ما ورته وړاندیز وکړه د اهواز له سیمې سلمه بن قیس رالیږلی یم. امیر المؤمنین راته په خوږه ژبه وفرمیل زه د سلمه بن قیس استازي ته هرکلی وایم. بیا یې د اهواز د جنګ په اړه راڅخه پوښتنه وکړه. ما ورته وړاندیز وکړئ امیر المؤمنینه زه تا ته د اهواز د فتحې زیری درکوم او بیا مې ورته د فتحې او بري ټول جزئیات ور وړاندې کړل. د سلمه بن قیس استازی فرمایي چې بیا عمر رانه وپوښتل آیا تاسې د بصرې په لار تللي وئ؟ ما ځواب ورکړ هو. عمر بیا راڅخه وپوښتل د مسلمانانو څه حال و؟ ما ځواب ورکړه چې الحمدلله په خیر او خیرت سره ول. عمر بیا راڅخه وپوښتل عمر فاروق سلمه رضی الله تعالی عنه او د هغه لښکر ته د سرلوړي دعا وکړه او په نیکو هیلو سره یې دوی ته الوداع ووایه.
اسلامي لښکر له ډکو جذبو او ولولو د خپل مزل په لور وخوځېدل چې په لاره کې له ډول ډول شکنجو او غرونو او درو سره مخامخ شول، خو دوی به دا هر څه په ورین تندي له سترګو تیرول او د خپلې موخې په لور یې لاره لنډوله. د مجاهدینو په ژبه د قرآن آیتونه جاري ول او د دې لوی نعمت څخه به یې په مینه او خلوص بېسارې خوندونه اخیستل. د دوی په پاکو زړونو کې د قرآن رڼا، د سنتو ډیوه او د اسلام څراغونه بلیدل. دوی کله له داسې پیښو او ترخو حالاتو څخه ویرېدل. د دوی په زړونو کې یوازې د الله ویره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع خوندي وه. له څو ورځو مزلونو وروسته میړني مجاهدین خپلې موخې ته ورسېدل. د اسلامي لښکر قمندان سلمه بن قیس د امیر المؤمنین عمر فاروق له لارښوونو سره سم د ایران د لویدیځې سیمې احواز ته د اسلام د قبلولو بلنه ورکړه، خو دوی په قطعي صورت له اسلام څخه انکار وکړ. نو په همدې اساس له اسلامي پوځ سره پرته له جنګه بله کومه لار پاتې نه شوه. مجاهدینو د الله اکبر نارې پورته کړې او د جنګ ډګر ته یې ور ودانګل. د سترګو په رپ کې میدان ګرم شه، تورې وشرنګېدې، له سرونو یې لمبې پورته شوې. دواړو لورو ته مقابله پیل وه. اسلامي مجاهدینو په جذبه او میړانه خپل طاقت ازمایلو او د شهادت د جام څکلو لپاره یې له یو بل څخه وړاندې کېدل. الله رب العزت د دوی قرباني همداسې پرې نه ښودله او ډېر ژر یې بری ور په برخه کړه چې د اهواز سیمه په پوره ډول د مسلمانانو تر قبضې لاندې راغله. کله چې جګړه ختمه شوه، د غنیمت مالونه راټول شول. د لښکر سپه سالار د غنیمت د مالونو په ویشلو بوخت و چې د ده نظر په یو قیمتي هار پرېوت. سم د لاسه یې په زړه کې راتېره شوه چې نوموړی هار امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته په ډالۍ کې یوسي. نو ټولو مجاهدینو ته یې مخ که او ورته ویې فرمیل ای خلکو، که زه دا هار ستاسو په منځ کې وویشم نو تاسې ته به هیڅ ګټه ونه رسوي او یوه دانه به په خپله ځلا او ښکلا هم له لاسه ورکړي او د هار قیمت به بې ارزښته کړي. او که تاسې ماته په خوشحالي اجازه راکړئ نو زه به دا هار د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې د ډالۍ په توګه وړاندې کړم. ټولو خیر غوښتونکو صحابه و کرامو په یوه خوله ځواب ورکه، زموږ ټولو خوښه ده. هرومرو یې امیر المؤمنین عمر فاروق ته ورکړه. سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه هار په یو قیمتي ډبۍ کې بند که او بیا یو نږدې خپلوان راوغوښت او لارښوونه یې ورته وکړه چې دا هار به امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته رسوي او له دې وروسته به ورته د فتح زیری هم ورکړي. د حضرت سلمه بن قیس رضی الله تعالی عنه نږدې خپلوان فرمایي کله چې زه د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله